بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو. پروګرام مرکه سره زه مبارک علي ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا خپرونه تاسو ګورئ زموږ د خیبر نیټورک اسلام آباد مرکز نه. کتونکو نن حسن خان چې کومه دی هغه په رخصت دی، د هغه په عدم موجودګۍ کې دا ذمهداري زما په سر ده. نن د خیبر پښتونخوا چې کومه صورتحال دی، کومه سیاسي معاملات دي، هلته چې کومه د سیکیورټي معاملات دي، په دغه ټولو حالاتو باندې به خبرې کوو او دغې باندې د خبرو لپاره زموږ سره چې کومه د ډسکشن پینل دی ما سره په سټوډیو کې فتح الله خان میاخیل صاحب موجود دی، د ډیر اسماعیل خان سره تعلق دی، ان 45 د زموږ ام ان ای دی. جی فتح الله خان صاحب تاسو ته هرکلی وایو، زموږ سټوډیو کې موجود دي. دا په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا واحد د قامي اسمبلۍ غړی دی. دې نه علاوه سابقه آی جي خیبر پښتونخوا اختر علي شاه صاحب زموږ سره موجود دی د سکایپ د لارې، او دې نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف ام پی ای پښتونیار زموږ سره. تاسو دواړو ته هم هرکلی وایي، پښتونیار صاحب او اختر علي شاه صاحب، ډېره ډېره مننه زموږ سره په دې پروګرام کې شرکت کوئ. اختر علي شاه صاحب فصل تاسو طرف ته ځکه راتله غواړم، ما سره خو دلته د فتح الله خان صاحب موجود دی په سټوډیو کې، خو ډېر بد حال دی په خیبر پښتونخوا کې د سیکیورټي چې کوم سچویشن دی. په سیاسي معاملاتو هم خبرې کوو، د دې وجوهات چې کوم دي، څه سیاسي وجوهات دي، څه زموږ معاشرتي وجوهات دي، په دغه ټولو معاملاتو به خبرې کوو. خو ډېر زیات یو سپایک مونږ وکتو د دهشتګردۍ باجوړ کې چې کوم واقعات شول، نن په ډیر اسماعیل خان کې واقع شوی ده. موږ ته بیا بیا ویلی کېږي دهشتګردۍ کنټرول دا د دهشتګردو د دهشتګرد تنظیمونو ملا ماته کړې شوې ده. تاسو په خپله چې کومه دی په دې ټولو معاملاتو نظر لرئ، په دغه صوبه کې په اهمو څوکو پاتې شوي مختلفو کمیټیان هم تاسو هیډ کړي دي. لږ غونته کې موږ ته دا نیریټیو لږ کلیر کړئ چې دا موږ ته ولې بیا بیا ویلی کېږي چې موږ دهشتګردي موږ د منځه وړې ده، خو بیا موږ وکتل نن چې کومه په ډیر اسماعیل خان کې سپیسیفیکلی موږ ډیر اسماعیل خان نماینده موږ سره موجود دی دلته په قومي اسمبلۍ کې. خو لکه تاسو نه د دې لږ غونته کې معلومات پکار دي چې لږ زموږ کتونکي چې کوم دی هغه لږ کلیر شي چې وټس د ریزن. موږ اکثر چې تجزیه کوو جی نو یو خاص واقع چې دی د هغې تجزیه شروع کوو. صحیح. او بعضو خو یو نیمه کامیابي چې ومنو نو موږ دا وایو چې موږ ډېره لویه ګټه وکړه. موږ په اجتماعي مجموعي لحاظ سره یو تجزیه نه کوو. صحیح. دا معاملات خو د 9/11 نه پس شروع شوي دي او دې واقعاتو کې کله تیزی راشي او کله کبه راشي، او دهشتګردي ختم شوې نه ده. چې کوم د آرمي پبلک سکول واقعات شو، اینه پستا نېشنل اکشن پلان جوړ شو، اپریشن یو شوی، هغه وخت ما دا خبره کړې و چې زه سواد کې کله ډي ایچ او ما هغه وخت ما دا خبره کړې چې اپریشن یو شوی چې اوس وختي تور باندې خو سکون رالو او مکمل تور باندې چې کم ته دا وګوري چې ستا مخالف داغه سوي داغه نقطه نظر سره دی، داغه سټریټجی حکمت عملی صدا نو بابا بشه دا وی چې نیوکلیس سره ټیک دا یو علاقه موږ خالی کا خو چې کوم تنظیمي اثر کما خلق دی خپل ځوان لا موجود دي. هغه چې دی صرف یو انګریزي کې ټکی دی ټیکټیکل ریټریټس وکي. صحیح. یو علاقه د تخالی کی بل طرف ته لاړ شي، سم د پوره چې دی غلیوي ګوري چې څنګه بنګ لکه په پولیس کې فرنټر کور کې فوج کې دا غیم چې د شهادتونه کیږي مرګ جوړ کیږي او ورسره بل طرف ته دا غي یو پروسس روان دی، ریکروټمنټ روان دی. د سي دا تنظیمونه چې دي دا غي کمانډران پکې مړم شي اومنی ویشي، خو د معاشره سره چې کوم دا غي لینکج دی، دا غي چې کوم سیلز دی اب خپل ځواني برقرار دي، هغه دی دا غیم ریکروټمنټ روان دي. نو بنیادی وجه دا ده چې سو پورې منګه دا پورا د دې لیډرشپ نیوکلیس زیردسکړی دی دا مسله به خاصه ده. اختر علي شاه صاحب بل یو سجسټیو کوېسچن ورته زوبیا ملک وس پاړه چنار چې کوم دی د کورمي ایجنسی چې کوم د پیښور او د پاړه چنار لار دا بیا بند ده او تقریبا څومره ورځې شوې 12 ورځې شوې. نن زمونږ بیورو چیف چې کوم دی د کوټې هغه د پاړه چنار اوسیدونکو دی، هغه راتلو په لار کې ایثار دی او هغه چې کوم دی د چپری چک پوسټ کم یو دی هغه نه واپس لاړو پیښور ته. دغه رنګ یو شمیر خلک د مسلو ښکار دي. تیر کال دوران دلته د ځمکې یو مسله د سلو کنالو ځمکو یو ټوکړه ده، تاسو ته په خبرې د بوشیراغ علاقه چې کومه ده په هغې کې هغه چې کومه دی د ځمکې شخړه وه او هغې بیا لکه سیکټیرین وایلنس د هغې طرف ته لاړه خبره. 43 خلک په هغې کې شهیدان شول، یو نیم سل زیات په هغې کې چې کومه دی نو جوبل شول.
او بیا دا چې کومه دی د روانې میاشتې دوران په 12 تاریخ چې کومه واقع وشو نو لکه یو سپیسیفیک واقع طرف ته زه اشاره نه کوم تاسو زه بوند کوم نه هغې ته خو لکه دا چې کومه زموږ سیاسي پولیټیکل ویل نشته چې داسې قسم معاملات د ځمکې معاملې یو هغه एकदम سپایک شي هغه سیکټیرین ټیرریزم ته واوړي او هغې کې لکه نور شیټس په هغې کې مخې ته راشي زه دغه سوال زما دی جي اور دا قرب چې دا مسله ځان ته جدا مسله ده او البته چې کوم دا موجوده شکل دی یا زبدا وایم چې د دې خو خاص کر دا قرب حالات خراب شوی دي د روسو 2 کاله چې کوم موږ دلته جهادي تنظیمونه جوړ شو افغانستان کې جنگیدو انتر خلک راو قرب ته د قرب پوره چې کوم کمپوزیشن او د غي د معاشري ډیموګرافي بالکل ورته خراب کا زمانه کې نو الته بچو اول شروع کې یو مقامی مسله وا نو هغه نو اوس چې دغه مقامی مسله هغه نه فرقاواریت جوړ شي هغه ته لاړ شي او دا یوازې دا نه چې دا د حکومت د محکم چې د ماته یاد دي په هفتو باندې دا لارې بندې وي نو دا یو روسو د لسو شلو کالو رقم اس کم چې دا مسله را روانه ده او دا بسوي ما چې اجتماعي توروانه کا مرکزی حکومت دی او کدا حکومتونه دي دا بسوي چې د ګورننس فیلیر ودی ته وایم او د دنیا کې چې د ګورننس په حواله یا د ګډ ګورننس په حواله چې د یو ریاست تجزیه کې پیمانه ده چې هغه څومره افیکټیو دی خپل قانون عملداري کې نافذ کولو کې یو علاقہ دغه په دسرس کې ترکمه هدا پورې ده یو علاقہ کې خپل قانون نشي نافذ کولای دا مطلب دا دی چې دا یو فرجایل ریاست دی جی بالکل فرجایل سټیټ دی صحیح دا سبب یو ټل کې استعماليږي سټیټنس فرست یعنی سټیټنس چې دی اولې سیس دی نو چې کوم علاقہ کې دا اوس په خبر تراواله دلته ځا همیشه ذکر تسلسل سره کوم لګیایم دا زبر کافور ډېر او عیساخیل او داغي منس کې دا معاملات دي یا پنجاب د لاړشل د کچې علاقہ دا په سند د لاړشل نو التم هر قسم ماتيار موجود دي نو دا مشبیل یا سره ټول باقی دا موږ چې د قانونو کورانه خبره کو رول اف لا دا د رول اف لا فقدان دي د رول اف لا فقدان دي رول اف لا او د ولس نمائندگان زما سره موجود دي دا خبره دا چې دی وختونو نه موږ تیر شو دلته بچې دې زمونږ کله کله فرنټیر روډ دی مدنو والا یا دی خوا کا خېلو د دې مس کې بم په زمونږ باندې جګړه شو او حکومت تاسو یو ټینګو څه خبره ایستي مې سبزي چې کله د طاقت ریاست اخیری سیس چې د ریاست سره یو قانوني ریاست سره د فورس استعمالولو اجازه شته نو شکل داشل شړې راشي نو ته دا ټینګونه د ست ساتلې دي بالکل صحیح ده بارډر د څه لپاره اسنا پولیس سره مشتا نو دا وخت کې وته دواړه فرقینو من سزي طاقت په استعمالي نو ال بیا خلک جرګې تکې دي جی بالکل دا ولس نمائندگان زما سره اختر شاه صاحب موجود دي موږ سره پښتونیار صاحب موجود دي پښتونیار صاحب تاسو خبري واورېدې دا اختر شاه صاحب یو لکه د گورننس چې کومه د فقدان هغه طرف ته اشاره وکړو دغه سوال لکه بیا تاسو په لورازي سیاسي چې کومه لیډرشپ دی واقعیتا دا د گورننس فقدان دی کنه چرته سبل څه ریزن تاسو ګوري دا د خیبر پښتونخوا کې چې کوم حالات دي دا وخت ځکه چې تاسو چې کوم غوند هغه هم مونږ ګورو چې د هغوی لګ سیاسي کړکېچونه د مرکز سره او هغه لګ دومره ډیر دي چې دې طرف ته باید چې لګ پامه لګ کم دی دا زما لګ خپل ذاتی خیال دی تاسو څه ګوري په دې نظر تاسو نظر سره په دې اړه بسم الله الرحمن الرحیم په ټولو نوول تاسو د کوم سوالو کو اختر شاه صاحب چې زموږه پیو صاحب هم پاتې ده د علاقې عمومي حالات مندزه او تشتا ډېر خپل ټاپ ټایم خپل جاب وخت ورته دی او ټاپ سټیشن باندې پاتې شوی دی نو هغه له سره چې مرز تر حال سره تاسو خبرو کړئ د کوم حواله سره خبرو کړئ د پدې کې ذاتی د خبرو کوم چې په دې کې پروینشل ګورنمنت هر لیول سره خپل کردار د کولو کوشش کړم دي روانم دي د بای حکومت خپل سوچ په دله اثر کوي چې موږ د مسله سره په افهام او تحقیق سره حل کړو موږ د لپاره او د علاقې لپاره د بهتري خبره ده بس دا چې تاسو لاشتا کوم د خبره او چې د ازمکه د جیدات ایشو دي او د ازمکه د جیدات ایشوز کې زنه الیمنت د سشته په دواړو سایډز کې چې هغه دا بدني کردار د هغه ادا کول خپل کوشش هم روان دي او بدني خپل کردار ادا کوي
اوس موږ ته دا سوچ وکړو چې آیا د ځمکې په بدامني په لحاظ باندې موږ ځنه خلک د ډیکلیئر کړو هغه باندې اپریشن خلاف هغه استعمال کړو په بیا په یو غټه معامله تنازع په جوړه شي چې دا د ځمکې ایشوز به په دې کې پروینشل دا کردار ادا کوي چې د ډیکلیئر د شرکت په هغه خلاف دا د سټریټجی او د حساب وکړو ضرور په دې وزټ چیف سیکرټری سے به وزټ کړی دی د صوبې د چیف منسٹر د هدایت مطابق آئی جی سے به وزټ کړی دی کمشنر هلته په هار چې کوم د محتسب صاحب هغه تمام ان بورډ دی بیا زموږ د علما د پارټي د امنیت یو خپل ذاتي جرګه موږ جوړه کړه هغه مې د کوم د واسطه ول چې زره تاسو خبرو کې چې دا ایشو دی د لاین آرډر د کوم د حواله سره په دې کې خپل رول پلی کی او بدقسمتي وکړه یا د طرف نه یو زموږ باندې عذاب وکړه چې مسله لا حل کېدل طرف ته نه وتره خو بیا ورځ به کله چې کوم دا ډیولپمنټس دي چې په دې کې بیا اوس جرګه لګیدا جوړیږي ابازي کوم دا د متل هغه په نگرانۍ کې بعد د جرګې په کوم کې بعد د مختنیار صاحب خبره صرف او صرف لکه سپیسیفیکلی د کورم نه ده لکه پرونو با جوړ کې واقع شوی د نه دهشتګرد وجلې شوی دي دغه رنګ په ډیر اسماعیل خان کې نه اٹیک شوی نه اف سی اهلکار شهیدان شوی دي لکه اوورال هولیسټیکلی زه خبره کوم زه وایم چې یاره د خیبر پښتونخوا چې کومه گورننس الته دی الته واقعیتا ډیر د بخښنې سره وایم فقدان ښکاري او لکه پرایورټیز چې کوم دي نو هغه په مرکز د چړای خبرې کیږي دا وسره روانه هفته اوس بشرا بي الته ده هغې ته لکه څنګه چې هغې ته ازادي میلاو شو نو هغوی پېښور ته لاړه هلته خپل هلته سیم هاوس کې دا وخت ډېره ده او موږ ته پته نه لګي چې کله به په اسلام آباد بله چړای کیږي په ځای د دې تاسو خو وی چې تاسو جرګې جوړې کړي تاسو لکه خیال هم ساتئ خو لکه بظاهر هغه اپټکس چې کوم دي هغه د بده مرغه هغه په نظر داسې راځي چې ګنې پرایورټي د پاکستان تحریک انصاف هغه د احتجاج د هغه د خان صاحب رهایی دیټ از ټاپ پرایورټي بیا په صوبه کې لاین آرډر که دی که په صوبه کې غربت دی که په صوبه کې چې کم دی نور معاملات دي په صوبه کې تعلیم دی ستاسو ایجوکیشن هغه تعلیم او د هیلث هغه ایمرجنسي وغیره هغه څیزونه لږ شان هغه لکه داسې ښکاري چې لکه هغه لږ سایډ لاین دي یا هغه سیکنډ پرایورټي دي سر تاسو کما ته موقع راکړئ جی پلیز the floor is yours sir جی ما امید کوم چې صورت حال راوخستو چې کوم چې یو غټه تنظر او زموږ ټاپ کې چې کوم ایشو موږ په هر لحاظ سره حل کو درنګ د صوبې د نورو حوالو سره لکه زه به د خپل د ساوث کې خبره وکړم چې پاکې بنو دی ډیر خان دی ټانک زموږ لکی دی هغه څه خپل ځان ته ذاتي ډاینامیکس دي لکه زه به د بنو حوالې سره خبره وکړم نو اختر شاه صاحب زموږ ډي پی او پاتې دی هغه ته دغه لکه خپل ډاینامیکس د حساب کتاب اندازه شته دغه علاقې جغرافیه د اندازه شته چې بنو جغرافیه څنګه ده او څه یو څه دي ګوره یو هم ته دا کته پکار دي چې د بنو شو یا د ساوث شو یا ډي خان یا ټانک شو یا نارث ساوث دې بورډ چا سره کوي ملیټنټس کا راځي کوم ځای راځي پس لیول باندې راځي او د کوم سایډ نه راځي بل خو غټه خبره ده د خپل په دې خبرو باندې پوي دي اور سره چې وقوات شوي دي د موږ د مزمت هم کړی دی مزمت کوم په خالي مزمت پر مخ خپل خبره نه کوم نن هم زما په بنو کې د جمعې مازنه پس وقوع شو زما د علاقې د خپل کلی یو جوزف دی اپ کې شهید شو جاني خیر کې بالکل جاني خیر بالکل جاني خیر وقوع شو چې په کې شهید شو نو هغه جاني خیر ایریا تر نشه څه پته ده چې دغه بورډ چا سره ملاو دي کوم ځای سره ملاو دي خو داسې الیمنټس ګوره شته عمومي طور سره چې په علاقه کې شته هغې ځان ته خپل انډرګراونډ خپل سیسټم جوړ کړی دی د ورځې د شپې هغه خپل حساب کتاب اکټیویټیز کوي بیا هغه سایټ ته شي بیا دغه نه لګي پته خو زه په دې کې عمومي خبره کوم ستاسو د کومه د ګورننس خبره وکړه ګورننس زموږ خپل پریورټیز خپل ځان ته سیټ کړي دي د صوبې د امن او امان حوالې سره تاسو وګورئ نو موږ په کې باقاعده طور سره د خبر جرګه په کې موږ خپل رول پلی کوو په خبر کې مرکزی حکومت په دې انداز سره خبره نه کوله چې په انداز سره صوبایي حکومت د خپل د خبر جرګه د امن جرګه چې کومه جوړه شوې وه هغې کوم لحاظ سره هینډل کړه یو پروسپیکټ یو جماعت یو بین جماعت هغه باندې بین لګېدلو خو بیا هم چیف منسټر صاحب خپل رول پلی کوو ټول اپوزیشن سره پارټنر دي کاغذ سره تعلق وکړو هغه ټول اپوزیشن چې په اقتدار کې دي کله اقتدار نه بعد ټول د صوبې د امن او امان حوالې سره او د خبر د جرګې حوالې سره راوړو هغه ټول سره نست فردن ټلیفون ته بیا د اسلام آباد سره رابطه وکړه بجای دې چې هغه ځان په دې ساتلې و چې ما سره ورځ په اسلام آباد څخه کړي لسی نکړي خو هغه خپل صرف دې له سره کار وکړي چې ما د صوبې د ذمہوار شخصیت په لیول باندې د ټولو سره رابطه کوم چې راشي کېنو چې د دې مسلې حل وکړو کنه د خبر صورت حال زوای ما چې د ټولو صوبې صورت حال یو سیټ او د خبر د جرګې صورت حال بل سیټ اب ډېر موږ د خپل صورت حال جوړه بالکل چې سیم سے خپل کردار ادا کړ صوبې سمبلی خپل رول په کې ټولو جماعتونو په لحاظ سره بالکل
بالکل عمومي طور سره موږ نو زه هغه تفصیل نه چې موږ هغه پر اساس نه کړی او بیا یو ډیکلیرډ بینچ جماعت سبب موږ باندې بیا الزام رد شي دغه لحاظ سره او بیا موږ هغه ته نه دی کتلی موږ خپل ټاپ پریورټي ساتلې ده او د پښتون قوم او د یو غټه مسله ځان ته مخې کړه او خپل شاته مې جسم موږ سره زیاتې ورځ په لښه موږ ټول په شا کړ او دا مسله موږ ځان ته مخې کړه سمه ده پښتوني په کابینټ کې باقاعده تور سره دا خبره وشوه چې کوم هغه ډیمانډز دي هغه د مونږ راوړي چې من وان د صوبې د اسمبلی نه هغه قرارداد په شکل کې پاس کو چې کوم موږ سره دلته دي چې موږ په هغه باندې خپل ډیسکشن وکړو کوم د وفاق سره دي چې هغه د کابینې نه موږ شی پاس کو وفاق ته ورته چې دا ډیمانډ دي. ها بالکل پښتونیار صاحب دغه شیونه په نظر راځي د خیبر جرګه چې کومه د تاسو کردار موږ وکړو د سی ام صاحب په خپل باندې جی سر زرا زما تاسو د غربت خبره وکړه چې موږ ټاپ پریورټی دا الحمدلله موږ غربت ټاپ پریورټی دا هغه د پر خپل کوشش روان دی لګي دي نه راځو سوالونه ډیر دي پښتونیار صاحب راځو تفصيلات ولا براشو اولنې خو کوېسچن صرف دغه وکنه لکه مونږ کې هغه چې کومه پرایورټي سیټ کول ولا خبره ابوګه سره فتح الله خان صاحب ناسته دلته ابوګه سره بخنه غواړم یو کور ته چې راشي هغه لګون ته کې ملمانه لګلري ناسته مونږ وایي د هغوی نظر اول واخلو دا چې کومه تاسو خبري واوري د اختر شاه صاحب خبر موري د پښتونیار صاحب خبر تاسو واوري تاسو د ډیر اسماعیل خان سره تعلق لري الته لکه دا وخت زما په خیال باندې دا وخت د پاکستان چې کومه ټاپ پوزیشنونه دي هغه تر ډیر اسماعیل خان خلک اوس چیف جسټس ماشاءالله تعلق چې کوم دی نو زموږ د یحیی افریدي صاحب هم لکه ویل کېږي چې د ډیر اسماعیل خان سره تعلق دی دغه رنګ گورنر وزیر اعلی خو تاسو صوبه د ډیسټریکټ چې کومه دی نن دهشتګردي واقع شوی ډیر د افسوسناک واقع شوی خو اوورال هغه رنګ چې کوم یو تاریخ دی د ډیر اسماعیل خان ما په خپل ډیر اسماعیل خان کې 2 کال تیر کړي سبق ویلې د ما وی چیرې زه چې کله ریسنټلی موقع ته چې لاړم نه ما وی ډیر ترقی بشوي د بدقسمتۍ نه هغه سيزونه په نظر نه راځي تاسو نمائندګي کوي دا غزګي لکه ونته کې وجوهات ریزن سدي یا خدا د چې خلکو قبایلی سیمو سره دا یا لکه مطلب پسمانده لری پرته ایریا ده خو ډیر غټه چې کومه شخصیت دي سیاسي او ډیر غټه وس چې د ما ذکر وکړو چې اعلی ترين منصبونو مې ناس خلک هم د ډیر اسماعیل خان سره دي نو ولې هغه ترقی په نظر هغه ریفلیکټ کیږي نه غزې کې تاسو علاقه ډیره مهرباني جی زه خو اول نن چې کوم دا دی خان کې سکیورټي فورسز باندې حمله سره دا هغه کې ناکسانو شهادت وسله جی هغه خاندان سره پورا همدردی لرم او د هغه د پر دعا کوم چې الله تعالی دې هغه وبخشي هغه خاندان ته خدای صبر جمیل درکړي امين بیسیکلی جی د ډیر اسماعیل خان د مشکې پی کې د جنوب لاست د بارډر اف بلوچستان اینڈ د پنجاب بالکل دا څنګه باندې پروت دا او چې چورې حکومتونه رغلي دي د مونږ دی خان سره خصوصا سټپ برادر هغه کړه دا دلته ډیولپمنٹ نه دسله نه سکولونه شته نه د روډونه شته بیا فلډ دلته مشته ډیر افیکټ کړه هغه کې بیا موږ خوشاله و چې یاره موږ علاقې خپل وزیر اعلی صاحب رااله وزیر اعلی چونکه پورا صوبې چیف ایگزیکټیو بالکل صحیح خو موږ دا سوچ کوو چې د به راځي موږ علاقې به ډیولپمنٹ کېږي تعلیم به ختم کېږي او دا دهشتګردي چې کوم دا د لاند اورډر سچویشن به ټیک کوي ولې چې د هوم ډسټریکټ دا بالکل خو زه خو نه پوهېږم چې چیف ایگزیکټیو موږ ډېر لیدلی دي وزیر اعلی ډېر پاتسلی دي د پنجاب کې هم روان دي بلوچستان کې هم د موږ وزیر اعلی صاحب خو هر وخت پټکای تړلی دا او چلو اسلام آباد چلو دا خو دا ګڼلې وه چې د خپل علاقې ته یو ترقي کوي زه خو وایم چې جی موږ علاقې کې د ملک ته همیشه د بیرونی طاقت چې کوم دا بیرونی ممالک چې کوم پاکستان خوشحال قتل نه غواړي ډیولپمنٹ نه غواړي ولې چې موږ ملک کې الحمدلله هر شی استا موږ اټمی پاور یو خو موږ سره ډیر زیاته کېږي او برونی طاقتونه چې کوم دا پیسې استعمالوي او حالکه پرونه بل ورځ چې کوم دهشتګرد مرسلي دي هغه سنتونه نه وو سنتونه چې موږ مسلم کسان هي هغه خو الحمدلله موږ سنت کوو دا ټوټلی کوم دهشتګردي دا د بیرونی پیسې استعمالېږي لګیا دا ملک ته سټیبل نه کولو د پاره دا ټول مهم شروع ده زه وایم چې
پکار وا د موږ وزیر اعلی صاحب ته وزیر اعلی اول د لارډ اډر یو غټه ایشو وا په خیبر ایجنسی کې او هغه چې کومه زمونږ د پښتونو جرګه چې کومه وا د جی ټی ام هغه سچویشن هغه لکه موږ ګڼله چې ډېره زیاته یو داسې حالات جوړېدی شي چې خدا نه خواسته چېرته یو څه د بغاوت غونته کې سچویشن جوړېږي خو هغه وزیر اعلی صاحب ډېر په ښه طریقه باندې هینډل کړه او څنګه چې پښتونیار صاحب وویل چې زمونږ هلته موجودګي او هلته په خپله باندې تګ یاره زه خو زه بالکل نه منم عرض باروجي دې کې د محسن نقوي صاحب د موږ وزارت داخله د فیصل کونډي خان د گورنر صوبه سرحد کې پی کې او د موږ پاک آرمی چې کوم مشر دا هغه محنت وا ټیک ده جی چونکه د صوبې چیف ایگزیکټیو وا د خو ریسپانسیبিলিټي وا خو د چې الته تاسو تقریر وار وو تقریر کې هم د خو هغه سره لګیاو چې جو چوي او خپل حقوق غواړو شکر دا د حکومت چې کومي موږ عوام د پاره مور په ځای باندې هر چاته سنبھالي او سنبھالي لګیا دي هر طرف نه ملک چورې انتشار کېدا ملک ته چورې مطلب مخالف ټول دنیا پاکستان باندې نظر ده الحمدلله موږ فورسز خپل ملک کنټرول کړی دي خو علي امیر خان خو هغه سره هم لګیاو چې کلم تاسو وایو زه تاسو سره یو ګوره موږ ټول پښتانه یو جی موږ حقوق خپل غواړو ټول موږ پښتانه یو خو دا ټیبل ټاک باندې کېدای شي او وزیر اعلی ته پکار وا چې دا اینڈ ټایم ناول دوی سره به جرګه کړې وه هغو ته به خدا سوال دا چې کومه تاسو سوالونه راپورته کړه بالکل ډیفینټلی پښتونیار صاحب سره به دې جوابي خو زه غواړم چې اختر شاه صاحب نه هغه یو انډیپندنٹ وي کنه لکه سیاسي نه وای پښتونیار صاحب تاسو به جواب ورکړئ شته بالکل تسلی اختر شاه صاحب نه اورو کنه هغه لکه انډیپندنٹ وي به موږ ته هم پته ولګي اختر شاه صاحب داسې قسم سیاسي اختلاف چې کومه دی ګوره بنیادي سوال هم دغه او زما وړومبی کوېسچن زما په خیال ما صحیح فریم نه کوه هم دغه سیاسي اختلاف خبره ما کوله دا اوس لکه ستاسو ګوایې هلته پښتونیار صاحب کومه خبره کوي او فتح الله خان صاحب چې کومه خبره کوي تاسو ما ته خپله لکه ووایئ چې لکه داسې قسم حالات چې کوم وي زما په نیز باندې علي امین ګنډپور صاحب هر څومره د هغه چې کومه فلیمبیونټ د هغه یو پوسچر دی او کومه د هغه خپل یو طریقې کار دی خو بیا هم چې کله داسې جرګو ته ورشي هلته بیا هغه ډېر زیاته ایون دلته چې کله د مرکز په سطح باندې د وزیر اعظم سره او د نورو اعلی واکمنو سره میټینګ وي نو موږ هغه ډېر کمپوزډ او ډېر زیات یو ښه کس کتلی دی نو آیا دا قسم دغه چې کومه دی د فتح الله خان صاحب چې کومه خبره کوي چې د هغه له وجې هغه خپل فرایض نه ترسره کوي کومه چې د هغه دی په کار دي تاسو کمنټ څه دی جی زه رښتیا خبره دا کوم که زما د علي امین ګنډپور پسې وې کدا په دې حالاتو کې وې بابا دا پوسټر کولو جی یو وخت لپاره چې کله ته سیاسي جلوس کې نو بیا علي امین ګنډپور چې کوم سټانس ته او باشان پکې چې سرکاري میټینګ کې دې نو البته بل شانته وي او چې دې جرګې ته لاړو نو زه ورکا دا جرګه فرق دا حالات خراب شوي وي نو بیا هم ټول تور په چا لګېدو په صوبایي حکومت په لګېدو ټول به دا وي چې دا حکومت ناکام شو ډسکریډټ به ورته تلو نو چې یو څیزې معامله حل کا او ټولو ګوندونو سیاسي ګوندونه چې هلته په سی ایم هاوس کې را جمع شو هغه واک ورکړو علي امین ګنډپور ته چې تا دمغه دا واک درکو صحیح بالکل نو لاړو نو ورته خلک په ډېر په جذباتو کې یو بل شانته اشتعال او د جرګې نه مخکې چې دی هلته درې څلور کسان چې دی فایرنګ سره شهیدان شوي نو د خلکو د نبض مطابق به هم لږ چلی نو چې ته د هغې د جذباتو مطابق خبرې وکړې نو هغه جذبات ساړه شي نو هغه دا یو مثبت زه په دې طریقه وانه ګوره په سیاست کې تاسو په دې وبخي شهید ذوالفقار علي بټو د عوامو په نبض باندې به هم په چې بات یاد یا چې خلکو هغه بوټ رويستو چې جی دا وي مجھے پتہ ہے کہ باٹا کا بوٹ وہ مہنگا ہو گیا صحیح بالکل د شي باغ کې جلسه وا د کوټه د سه لړا کړ بالکل نو دا خو چې دا خلکو د نبض مطابق چې په نبض دلاسوي نو ته بیا دا شم خبرې کې دا کریډټ ورته ورکو او باقي اوس دې ترازو ګره دا چې کوم دهشتګردي دا دا سه یو مقامی سطح وارنه د چې یو ارګنایز ګینګ دی یو کلی کې پیدا شو او پولیس ایکشن وشو ا ګینګ دیونی وو یا دیوښتو نو مسله ختم شو دا ترانس نیشنل دی دا صرف دا نه چې دا خبرو کې چې بنو سره ګور نارث وزیرستان دل د بیا د شوال چې کوم څنګه دي بیا په بارډر دې زمونږه
دیغه پاړه چنار سره لګیدل نو دا ټول حالات بیا افغانستان کې د دې لیډرشپ پروت دی کراس بارډر ټیرریزم نو دا یوازې د صوبایي حکومت ذمہواری ته جوړیږي صرف د صوبایي حکومت ذمہواری نه راختل شاه صاحب یو وړه غونډه کې دمک او کتونکو د میو سیول پاور چې د 245 لاندې آرټیکل 245 لاندې فوج بدلته دي ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن لاندې فوج دی فرنټیر کور دی فرنټیر کانسټیبل دا ټولي مرکزی محکمې دي اپیکس کمیټي دا حقیقي چې شاه صاحب په دې اړه د جرګې چې کوم یو ډیماند دی د هغه اړه باندې تاسو لرازو یو ډیر سنسټیو معاملې د پاغي بس تاسو رائے ضرور اخلو خو یو وړو کې شنه مکو د بریک روسته کتونکو مونږ سره اوسئ جی کتونکو ویلکم بیک بیرته تاسو ته هر کله وای د مینا وړاندې اختر شاه صاحب خبره کوله د هغوی رائے به اخلو دا چې کوم د فوج تعیناتي دا بیا لکه د جرګې د پښتون جرګې د غزګینه په داسې حالاتو کې چې الته دهشتګردي یو واري بیا سر راپورته کړی دی او داسې ډیماند مخې ته راځي چې فوج دی دغه علاقه پرې د څه امپیکټ سي خو اول زو پښتونیار صاحب طرف ته او د پښتونیار صاحب لخلې به چې کومه فتح الله خان میاخیل صاحب چې کومه خبرې کړې د بریک نه وړاندې په دغه اړه د هغوی کمنټ اخلو پښتونیار صاحب کومه چې ګیله فتح الله خان صاحب وکړه زه به دا ونه وایم چې یاره خامخا اوس ارګومنټ او کاونټر ارګومنټ خو دغه سوالونه دي زه به ورته سوالونه ووایم چې دا موجود دي چې چلو اسلام آباد چلو والا چې کومه ده نو بیانیه وختینی حق سوال دی خو لکه اوس فتح الله خان صاحب لکه وی هغه خبره کمنټ یې وکړو نو دغه چې کومه ده نو د جرګې خبره هم ده چې هلته لاړو نو هلته د هغوی سره ودرېدو د هغوی هغه چې کومه بیان دی مخې ته د هغوی هغه طریقې خپله کړه نو آیا داسې قسمه په هر ځای کې او په هره موقع او په هره معامله کې داسې قسمه سیاست کول یا سیاسي انداز خپلول په دې باندې ستاسو څه خیال دی مشر په خپل ځای په خپل لحاظ ریسپیکټ ساتو ما د پردوړه قابل احترام هم دی او جی نه بالکل تعلق هم دی په خپل ځای باندې عمر لحاظ هم دی جی بالکل پایته صوبایي وزیر زبا دا خبرو کوم چې الحمدلله د کومه ګیله وکړه زبا دې نه راواله ما چې پهله د ګیله وکړه چې سیم سے په خپل ضلع ته یا کې پیتا پریورټی کوي او اسلام آباد ته ورته زیره خبره د ما په سٹارټ کې خبره درته وکړه چې موږ خپل کوشش دا روان دي چې موږ خپل پریورټی ځان ته سیټ کړی دي په هغه لحاظ سره خپل حکمت عملی په هغه باندې خپل چې کوم کرایسس کوم فاینانشل کرایسس به خبره کوم دی وفاق طرف نه صوبې سره کوم زیاتې روان دي هغه باوجود موږ خپل الحمدلله خپل کردار خطر کې سره د کول خپل کوشش کړی دي تو پر خبره وکړه چې دی خان کې سکیم دی اسدي زه به دا خبره کوم چې میاخد سے په خپل هم 2-3 ځله د سوزله ام پی ای مینه په پوزیشن پاتې شوې د پارټي په اقتدار کې هم راغلي دا نو آیا د موږ څه خیال شي په دی خان کې په جنوبي ضلع کې د پارټي څخه کردار ادا کړی نن ټیک شو دی بلا شوبه په پس پارټي کې د پرون په بل جماعت کې به د خپل غوي زیره خبره د موږ د خلکو وجه سره انسان وی خبرې کیږي خو زه دا وایم چې هر کومه پارټي کې هغه انسان ته خپل کردار ادا کول پکار دي چې د خپل ټیم په خپل علاقې کې ګنه لږ زیات خپل کوشش کړي و نو نن به شاید دا جواب مان د نن پوښتنه چې کوم سوال جواب په سیم سپ دوه کو زه دا جواب کوم دا جواب بده نن خپل ملو او ته خپل خپل کړی ښه دا راځو د خبرې ته چې جرګې کې د کردار خبره وکړه چې کردار دی کونډي صاحب دی سیومي کردار دی موږ دا نه دی ویلي چې چا کردار نشته موږ دا خبره کړې ده چې یو انیشل سټیپ چیف منسٹر صاحب او صوبې د اسمبلی نه واخیسته شو او په هغه باندې تلاړو چیف منسٹر صاحب فردن ارس د خپل ذاتيات کومه خبره وې ټوله اعلان کړي او د ټولو په هغه ذاتی انفرادي تور باندې خپل ټلیفون وکړ هغه سره کانټیکټ وکړ د ټوله کال کړ اوس راځو د پوینټ ته چې دوی چې کریډټ هغه ته ورکوم چیف منسٹر ته یا صوبیا حکومت ته کریډټ ورکوم بالکل د خپل رائے موږ د درې احترام کوو او کم از کم دا تسلیم کې چې په دغه کوم فایرینګ شو د وفاق نمائنده دي د پیپلز پارټي د نمائنده ناشته د فایرینګ به نکوي او پیپلز پارټي چې کوم رولینګ پارټي دی په اقتدار کې ناشتي د پی ډی ایم مثلا هغه په دې جرګې باندې فایرینګ کړ دا د تسلیم کیه دا د تسلیم کې چې د بین کوم جماعتونو لګولې دام نکوي پیپلز پارټي پی ایم ال ان د څونه جماعتونو ناشتي هغه د بین کړ دي پاکستان ته کې د صوبې حکومت په بین کولو کې د کردار خپل نه دا کړي دا د تسلیم کوم الته د زیاتې ظلم شو دام دی وکړه دا د بیا تسلیم کې چې د جرګه کلا قراردادونه جوړېدل هغه قرارداد پیش کېدو په قرارداد کې د خپل پارټي ریپرزنټیشن تناسب د خپل مشرانو په قرارداد کې خپل کردار ادا کړ دا پی ټی ایم چې کومه کالدم ګرځولو فیصله د تاسو دې سره اتفاق نه کوي مطلب دا دی د سرسر د پی ټی ایم چې کومه د کالدم ګرځولو فیصله تاسو وایي چې مرکز کړی دا یا په هغوی باندې چې کومه الته
شیلینګ کولو لپاره څه واقعیات چې شي لکه تاسو دغه فیصلې سره اتفاق نه کوئ چې پی ټی ایم زه که دا خبره وکړم د پارټي خپله غندنه کړې دی، نن په بل طرف خبره کوي. دا ډول د خپله پارټي موقف وګوري چې په کومه کمیټي جوړه شوه، کوم میټینګ وشو، په هغه کې د پارټي څه موقف دی. دی خو د اول هغه خبره وکړي ماته. هغې نه پس بین کولو خبره چې کومه ده، یو جماعت ته ما څه لیدلي دي، هغې چې کومه خبره چا کوله چې دوی ناره جنډا پارټي پښتونستان، هغې خبره خو نه وشوه، په هغې باندې بین کولو یو پوره امن جرګه جوړه شوه، پوره امن جرګه وشوه. موږ د هغې وکالت نه کوو، موږ د هغې وکالت سره کار نشته. موږ ضرور دا خبره کړې ده، پرون چیف منسټر صاحب پرون هم خبره کړې ده او هغه جرګې نه پس په اسمبلی کې هغه دا سپیچ کړی دی چې ټول هغه جماعتونه چې هلته په هغه جرګه کې ناست وو، دوی سره قرارداد 22 نکات یې جوړ کړ. هغه د قرارداد د راوړل شي چې کوم افیشلی د پی ټی ایم د ملګري دي یا څوک دي، هغه موږ ته هینډ اوور کوي چې موږ هغه قرارداد د اسمبلی نه پاس کو، بیا د کابینې نه پاس کو، بیا وفاق ته وستو چې کوم ایشوز د وفاق سره دي چې د هغې حل کولو کردار وفاق ادا کړي، کوم د صوبې سره تړلي دي. اب موږ صوبه خپل کردار ادا کړو. موږ نن هم که په هغې کې کردار ادا کړی دی، موږ دا کردار ضرور ادا کړی دی چې موږ وایو چې په دا علاقه کې امن راشي. که چېرته اختر شاه صاحب خبره وکړه خونریزي شوې وه، هغه الزام هم زما په سر و. نن که آی جي استعمال د خپل فورس کړی دی، د ماته فتح الله صاحب د وایي چې آیا آی جي په د استعمال کې زما کردار دی؟ ما خو کردار نشته. ما خو محسن نقوي ته سی ایم صاحب په ټول په مخامخ ټول جماعتونه ناست وو چې هغې ته آی جي صاحب ته دا خبره وکړي چې ته د چا په اختیار د استعمال کړی دی؟ په هغه برملا تسلیم کړه چې ما د اختیار د وفاق چې کوم لیټر راغلی و په هغه مې استعمال کړی دی. بیا هم سی ایم صاحب په اخر کې دا خبره وکړه چې زه به د دې شي پوښتنه هم کوم، دا زما حق دی که لاین آرډر حالات د دې خبرې د وجې څخه خراب شو یا دلته مړي ګوډو شو، زه به بالکل په دې پوښتنه کې څنګه اختر شاه صاحب خبره وکړه هغه دا وته چې زه به دې شي پوښتنه کوم په حیثیت چیف ایگزیکټیو اف د پروینس. دا زما ذمہواری ده چې زما په دې علاقه کې تاسو د لاین آرډر حالات خرابول د تاسو ولې خراب کړ. او بیا د فورس استعمال هغه د الفاظ من وندا ورته وکړ چې د فورس استعمال اختیار درکړی دی او په دې طریقه نه خزا پښتونیار صاحب یو کوېسچن یو نه پښتونیار خان ورله بخیر نه یو منټ سر تاسو لګاله سوال خبر وکړه چې د تاسو پارټي کوم یو ډیولپمنٹ کړی دا. زه د ډیر فخر سره ویلې شم چې ذوالفقار علي بوټو زه چې پیپل پارټي سره تعلق لرم د موجو نن چې ډي خان گرین دا سی آر بی سی کنال را کړی دا د موج علاقې د ریډ هډي مانت دا. بیا د ګومن یونیورسيټي غونډه اداره دا د ذوالفقار علي بوټو صاحب په ټایم باندې سلیوا. بیا د بنظیر انکم سپورټ پروګرام کې د خواتین د پاره الحمدلله چې کوم جو مونږ خويندې دي او کور ته خپل سټیپن ملاويږي. دا سه زرداری صاحب خپل ایز ا پریزیډنٹ خپل اختیارات ختم کړل. دا بی ټو والے چې کوم بیچاره چې یو پریزیډنٹ ډیکټوریل آرډر باندې اسمبلیانه ماتول دې نه زیات پښتونیار خان کوم ډیولپمنٹ غواړي. او موږ خپل چې کله مسلم لیگ کیو ما ورور د ډي خان چې میډیکل مفتی محمود میډیکل هاسپټل جوړ کړی دا کالج جوړ کړی دا چې کله هیلث منسٹر وا موږ خپل علاقې ته سکولانه ورکړی دي هر بستی ته چې موږ خلک د تعلیم یافته سي. زه وایم چې دا سی ایم صاحب ته موږ سره دا ګیله ده اول د آیس ختم کی نیم دهشتګردي به ختم شي. آیس به څوک ختم کوي؟ چیف ایگزیکټیو خدای دا نه د چیف سیکرټری ته کار ته پرېږدي نه د آی جی پی ته کار ته پرېږدي. ګوره جی دې ته پکار وا چې اول د خپل علاقې ډیولپمنٹ سره د دهشتګردي ختمه کولو د نورو ملکو کې تاسو وګورو ډیولپ دي ایجوکیشن فیسیلیټي شته جو خوراک شته اګریکلچر شته البته دهشتګردي نشته. بالکل خلک بچه کوي غریبان آی سم چی بیا خو دغه دهشتګردي کوي. بالکل اختر علي شاه صاحب تاسو دا خبرې لکه چې روانې دي مختلف وجوهات مخې ته راځي لکه هغه دغه خبره ډسپریشن چې کومه دی لکه غربت شو بیروزګاري شوه یا د زه به دا ووایم چې غربت او بیروزګاري په ډېرو ملکونو ده. د افریقې چې کومه ملکونه دي سودان شو ایتوپیا شو داسې ډېر ملکونه دي چې هلته ډېر زیات غربت دی خو داسې قسم لکه هغه چې کومه سیکټیرین وایلنس او ټیرریزم هغه څیز نشته. زما په خیال باندې د مقصدیت یو فقدان هم شته زمونږ یا یو مسکنسټروډ چې کومه آیډیالوجیز دي هغه هم دي یا لکه پولیټیکل دا غونډې خبرې چې کومه دي لکه دا غونډ کمپلیکسټیز جوړ شي نو لکه داسې قسم حالات جوړ شي لکه دا مونږ چې ورسره مخ یو. خو وختي لکه ستاسو د خبرو کې یو خبره مخې ته راغله ده فوج د ډیپلایمنټ او دغه سوال ما ځان سره لیکلی چې به تاسو دا کومه اوس چې کومه د پښتنو چې کومه جرګه ده خیبر ایجنسۍ کې چې کومه اوس د بده مرغه هغه ګوند چې کومه دی د پښتنو یو ډېر زیات زه به دا ووایم چې یو داسې تحریک دی د پی ټي ایم چې هغه
دغه نه دی دا داسې وایلنټ نه دی هغه لکه کاله دم ګرځول لکه ایسټل زه خپله لکه زما دا خبره زه نشم زه پې پوه نه یم په دې فیصله چې یاره دا ولې داسې شوې ده خو به هر حال د هغوی چې کومه غوښتنه ده دا څومره پاسبل ده لکه دا ولې څنګه داسې کیدی شي چې هغې په 2 میاشتې ټایم ورکول او د دې به څه ریپرکشنز وي بیا د هغې نه پس به لکه څه کېږي اول خو به زه دا خبره وکړم تاسو لکه غربت خبره وکړه جی جی بالکل د نایجیریا او د افریقي مثالونه لري د څنګه په پاکستان کې دنه به وګورو په سند کې چې کوم د هغې رورل علاقې دي نو هلته خو زه پاتې یم هلته بې انتها غربت دی خو هلته دا قسم ملیټنسي ولې نشته بالکل یا پنجاب د جنگ او د علاقو نه علاوه چې هلته سیکټریان هغه دی په دې علاقو کې آشن ملیټنسي ولې نشته بنیادی وجه دې دا ده چې منګ رستو 2 کال نه خاص کر چې د افغان جهاد نو ریاست په خپل مذهبي کارت استعمال کړي دي دا چې افغانستان کې چې 77 او 78 کې چې کله سور انقلاب رالو نو دا خواغه وخت ته خمريزي شوه دا نن منګه کړو لګي دا ریبو یو خود دې پس منظر دا دی او بل طرف ته اوس هغه ترازو دلته دا وخت نوې سما په خیال کې یو نوې سکیورټي ماډل هغه باندې کار پکار دی او نوې سکیورټي ماډل یو د اپیکس کمیټي شته اپیکس کمیټي کې گورنر هم دی هغه کې چیف منسٹر هم دی هغه کې کور کمانډر هم دی هغه کې آی جی دی چیف سیکریټری دی چې کوم د حالات او واقعات دي دا غي دی په یخ دماغ باندې تجزیه دی وکي او یو نوې سکیورټي ماډل چې کوم د خلکو چې کوم دا ګیلې معنی دي چې آپ کې اډرس شي دا چې تا د دلته زموږ نوې کول چې دی زموږ د آبادی خاص تقریبا 60-70% دی نو دا بنیادی تور باندې پی ټی ایم خو چې دی داغي نمائنده دی او دا راپورته شوی دی نو دا اختر علي شاه صاحب سره زمونږ رابطه زما په خیال منقطع شوه کتونکو وړه شان دمه یو بریک نه پس راځو زمونږ سره اوسئ جی قدرمنو کتونکو بیرته هرکلی وایي تاسو ته د وقفې نه اختر علي شاه صاحب زموږ سره موجود و خو دا چې کومه نن سبا پاکستان کې د انټرنیټ او کومه د رابطو فقدان دی د رابطو مسایل دي د هغې په وجه باندې هغې سره زموږ رابطه منقطع شوه او اوس د بریک دوران مونږ کوشش وکړو خو لکه رابطه نه بحالېږي نو مونږ سره خو به هر حال پښتونیار صاحب زموږ سره موجود دی او فضل الله خان میاخیل صاحب په سټوډیو کې زموږ سره ناست دی پښتونیار صاحب دا چې کومه خبره روانه وه چې غربت یو ریزن نه دی د دې دهشتګردۍ کومه چې خیبر پښتونخوا کې سپیسیفیکلی مونږ ګورو په نظر راځي نو دا چې کومه نور وجوهات دي د دې دپاره سیاسي یووالی سیاسي یکجهتي د هغې دا ولې دې حده پورې ده چې مونږ ګورو چې دومره لکه بلډ شیډ روان دی تیر 24 غنټو دوران هم لکه یو شمیر په درزنونو زمونږ سکیورټي اهلکار هم شهیدان شوي دي او د هغوی په کاروایانو کې دهشتګردو موجلي شوي دي نو داسې قسم یو لیک اف پولیټیکل ویل چې کومه په نظر راځي دا ولې داسې ده ګوره سر دې کې ما خپله ذاتي رایه دا ده چې اجتماعي ټولنه من حاصل کوم ټولو ته کوشش وکړ دې زما خپل ذاتي ذمہواری نه ما ته خپل پورا کول وکړ دي یا صرف خپل ذمہواری ابد خپل ذمہواری زموږ ذاتي ذمہواری خپل دي ابد ادا کول وکړ فتح الله خان صاحب تاسو د خپل تاسو زیاتره لکه فوکس یو خپل حلقه باندې ډیر زیات تاسو خبره کوي اورال زه کوېسچن کوم چې دا څه حالات دي د دې په دغه باندې پیپل پارټي یو قومي جماعت دی جی جی او پیپلز پارټي زما په خیال د دهشتګردۍ په وجه د ټولو زیاته چې ټولو کو زیاته نه مې خو یو غټه ډېرې قربانۍ لکه پیپل پارټي ورکړي بلکې ستاسو خدای بخلی بېنظیر بټو دی یو دهشتګرد حمله کې هغه چې کومه دی نه شهید شوی وه د هغې په اړه باندې ستاسو یو واضحه نقطه نظر هم دی آیا دا چې کومه خیبر پښتونخوا کې اوس کومه حکومت دی هغوی له خوا که تاسو ته د مرستې یا هغوی سره په دې اړه د کېناستو د جرګې ویلی کېږي نو آیا تاسو د هغې سره د هر قسمه چې دا مسله چې کومه ده نه دا لږ کې حل شي او د خلکو چې کومه ده نه خلکو ته کومه ستونزې دي دا حل شي لکه انکیس هغوی څه داسې جرګه راغواړي او څه داسې ګامونه پورته کوي تاسو سره پکې مرسته کوئ جی ګورو جی پیپل پارټۍ خو همیشه د ایمان لري چې موږ ملک د جمهوریت دی موږ ملک امني
د نظیر بھټو صاحب ته وګورو، زرداری صاحب ته وګورو چې موږ پاکستانی اسلامي جمهوریت پاکستان صدر دی، بیا هغه چې کوم نوجوان لیډر بلاول بھټو صاحب دی، اوس د خپل تاسو وګورو چې ملک کوم کرایسس ته روانو، ججز چکې لګیاو دا آئینی ترمیم باندې چې چورې بلاول بھټو صاحب محنت وکړه. بالکل داسې دهشتګردي د پاره هم سر داسې لګیا دي چې دا ملک چې کوم اوس ټریک باندې روان ده. زه خو الله تعالی نه دعا کوم چې دا ټول د سیاسي چې چورې مشران دي دا د یو ځای باندې چینی خپل ملک د پاره استحکام د پاره دا هر شی مطلب هر مکتب فکر وال سر دا د ور سره چین دی کې عالمان دی کې تاجران دی کې پښتون خلک بی بلوچ دی سندھیان دی د پنجاب د ټول د چینی او ملک ته یو دا چې کوم بحران شروع ده د ملک کې حالات لا اینڈ آرډر سچویشن ان شاء الله زه خو وایم چې موږ پیپل پارټي همیشه ښه قدم ایښی ده او ان شاء الله اوس هم موږ ته توقع ده. تاسو د آئینی بحران خبره وکړه او دا چې کومه آئینی ترمیم چې کومه پاس شو په هغې باندې مونږ دومره ډېر اختلاف ولیدو، ډېر لوی اختلاف و په هغې باندې، لکه په هغې کې مونږ اتفاقونه لیدو. اوس د بده مرغه زمونږ ملک دې حد ته رسېدلی دی چې مونږ خپل عدلیه ولیده، هغې کې لکه دومره غټه په هغې کې مونږ نفاق یو لفظ به زه استعمال کړم. پښتونیار صاحب زموږ سره په لاین دی، که هغه نه پښتونیار صاحب تاسو مونږ سره موجود یې؟ ها پښتونیار صاحب دا چې کومه اوس لکه تاسو لاین ډراپ شوی او ما وختي چې څنګه ووایي چې زموږ نن سبا د پی ټي اے مهرباني ده چې انټرنیټ څه بند څه کولاو د انټرنیټ هم لوډ شیډینګ شروع دی په دې ملک کې د بده مرغه. نو دغه یو ستونزې په وجه باندې زموږ دا چې کوم رابطې دي بهر سټوډیو چې کله مونږ میلمه واخلو داسې قسم مسلې راځي. خو به هر حال د تقسیم او ډیویژنز چې کومه دی سریو ترمیم دا بټو صاحب دا ما چولو چې د انټرنیټ رسایم کولاو کې کنه صحیح ده بالکل پکار ده چې انټرنیټ خو کم از کم فریډم وي ځکه چې په دې کې خو نه خو به هر حال صحیح خو به هر حال لکه دا خبره چې دا لکه د آئینی ترمیم خبره وه د شپږیشتم آئینی ترمیم ته اشاره وه تاسو زما په خیال افلاین وی نو فتح الله خان صاحب وی چې یاره دغه زمونږ کریډټ دی او دا لکه مونږ یو قسم له خو په دې کې مونږ تقسیم ولیدو لکه په هر یو معامله او په هر یو چې کومه که د قومي نوعیت معامله ده او که د علاقایي نوعیت ده په هغې باندې زمونږ سیاسي ګوندونه مونږ ما چېرته په یو پیج نه دي کتلي هغه که د ولس په ګټه دي که په د چا په تاوان خو لکه دا ون پیج چې کوم وي زمونږ د سیاسي ګوندونو ترمنځ ټیک ده نفاق چې کومه دی دا د امت اختلاف چې کومه دی دا د امت ښکلا ده دا پیغمبر علیه السلام هم دا لکه ویلي دي خو لکه دومره حده پورې خو نه که نه چې کله اوس د دهشتګردۍ په معامله مونږ نه یو ځای کېږو. تر موږ دا خبره تاسو ته پهله مو کړه او نن هم زه په دې سټیج باندې دا خبره تاسو دوباره کوم میا صاحب ناست دی او ریسر باندې د پارټي دی ناست इंशाल्लाह पाकिस्तान के इंसाफ अगर जो सूबे वसेदी का सूबे हकूकी और जो पाकिस्तान के अमन और अमान के लाइन ऑर्डर इश्यूज इंशाल्लाह पदे बदे बात का सर नस्ते के पदे के साथ दोहराए नहीं पाकिस्तान जमंगा द खौर जमंगा द जमंगा द जंगा जमंगा बिल्कुल लेकिन नन बला खबर इंशाल्लाह अल्लाह पाक के इज्जत न रखे दे खौर दे हर दे मुल्क बरकत दे वजह से इंशाल्लाह पाक की निजात की तरफ के आईनी तरमीम बादे बसर तोले इत्तेफाक शो हो तरमीम जाती जान द पर और दखल मफाद द पर और दखल د یو سړي د لاره د رکاوټ جوړېدل د شي د خبره نه سره روان شي نو په هغې باندې به ټول انشاءالله اتفاق شوی خو چې هغه شی په دې انداز روان شو چې صرف یو منصور علي شاه لار د رکاوټ جوړېدل دپاره هغه جوړ شو چې منصور علي شاه به سبا د خلکو ته بیا سپورټ ورکړي یا به د خلکو سره سبا هغه مرسته ملګرتیا کوي مثلا دا خبره نشته آئیني تقاضا خپل اختیارات استعمال بکوله او موږ په هغه نه سپورټ نه وکړو موږ هغه سره څه هیڅ خبره وو او ضرور موږ دا خبره کوله چې کچته مروای کا آئین او قانون زموږ سره اصل زیاتې ظلم کیږي نو هغه باندې موږ هغه نه غیر قانوني سپورټ یا ضرور په دغه غوښتل کې موږ به غوښتل په هغه لحاظ سره چې دا شی په داسې انداز وشو چې ذاتي انفرادي دغه مصیبت دی زمونږ په انټرنیټ چې کومه دی زمونږ دا چې کومه نن سبا د رابطو مسله ده بیا یو وارې بیا به زه پروډیوسر صاحب ته یم چې پښتونیار صاحب دوباره میلاو کړي دا ډېر زمونږ چې کومه پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کومه دی هغه اوس هم د شپږیشتم آئیني ترمیم چې کومه دی په هغې باندې دغه اعتراض اوچتی چې دا د چا د ګټې لپاره یا د یو شخصي ګټې لپاره حالانکې د پارلیمنت د امپاورمنٹ لپاره دا یو ګام پورته کړی شوی دی خو به هر حال په کار نه وه چې په دې کې لکه مولانا فضل الرحمن پکې انوالو دغه رنګه د دې پاکستان
تحریک انصاف چې کومه لیډرشپ وه ټول موجودو په هغه کمیټۍ کې کومه چې د دې دپاره سفارشات جوړوله نو دا یونینیمس په کار نه وه ځکه چې دا د پارلیمنټ د سربالای خبره ده که د چا اختلاف و په کار ده چې هغه لرې کړی شوی وی نو بیا دا ترمیم شوی وی لږ ورته کې جلتي دومره لکه د څه وه بالکل جی پی ټی آی ورسره اګري وه دا چا مفاد دپاره نه و د سپریمیسي اف د پارلیمنټ دپاره دا یو قانون جوړ سلی ده او دې کې پی ټی آی موږ سره بالکل اګري وه خو دی چې کوم مشر د ناز ده دوی ویلې چې موږ هغه نه مشوره کوو بیا واپس راځو دلته موږ سره چې کوم عیني شخص وي هغه باندې مطمئنه وي بیا چې هلته لاړه لګول چې نو بس چې نو وه بیا دوی خاموشه ناست نه وو تاسو کتلی نه و چې موږ کله بل پاس کړی دوی خو خاموشه ناست وو ویلینګ وی خو خپل مشروال وینا یې ومنل حالانکه دا ضروري خو نه ده چې دا حکومت به چېرې 100 کال چلیږي دا خو حکومتونه بدل کېږي دا خو هر چا دپاره فایدهمند ده چې سپریمیسي اف د پارلیمنټ دپاره دا ټول آئین ترمیم راغلی دی د دې دپاره راغلی او دا چې کومه سوالونه راپورته کېږي اوس پښتونیار صاحب کو په لاین شو هغې نه به دغه کوو چې په براه راست هغه باندې خبر وکړي ها پښتونیار صاحب په لاین یې تاسو خو دا لکه تاسو که خبره اورېدلي نو فتح الله میاخیل صاحب دا خبره کوي چې اټ واز د فار د سپریمیسي اف د پارلیمنټ او کومه چې بظاهر ښکاري هم داسې ځکه چې د پارلیمنټ یو کمیټۍ ټاکنه وکړه نو دا خو ماته ډېره ښه خبره ښکاري کې فرض که د پارلیمنټ بالادستي ده په دې کې نو بیا خو پکې پارلیمنٹ جی میا صاحب د پارلیمنٹ بلدستي غواړي زه به یو رای ورکړم جی کار دا ده چې دا ټول سیاسي ګوندونه د په دې نقطه متفق شي چې موږ به د غیر سیاسي قوت نه سپورټ او ملګرتیا نه غواړو ان شاء الله پاکستان کې ډېره ښه خبره ده بالکل دقه او د عدالت او د سوري زمونږ د پارلیمنٹ تقدس احترام به بحال د هغې دپاره یو ډېر ښه ډاکومنټ موجود دی سی او ډي چارټر اف ډیموکراسي چې کومه ده آیا په هغې باندې جی چارټر اف ډیموکراسي چې په بحث کې شوی دی سره خپل هغه دوه پارټیانې سره بده خبره ده لکه انسان وخت تېر کوي نو انسان ته ځان ښه نه لګي خو چونکې بس چې انفرادي مفادات دپاره د ملک سره تبعي طرف ته موږ روان کړی دی په کار دا چې موږ د انفرادي ذاتي مفاد نه وځو د ملک د بلدستۍ سوچ وکړو د ذاتي انفرادي مفاد نه وځو موږ د عوام د فلاح او د بهبود سوچ وکړو ذاتي انفرادي مفاد نه موږ په کار دا چې د ریاست او د دې وسایلو خبره وکړو ذاتي انفرادي موږ ته ځان وبسل پکار دي چې موږ دا خبره وکړو چې په دې ریاست کې څه تکلیفات څه مسایل څه مشکلات چاته راپېښ دي موږ په هغې باندې سوچ وکړو چارټر اف ډیموکراسي سره دا نه ده چې خالي چارټر اف ډیموکراسي شوې ده سر هغه بوټو صاحب آئین بدل شو د کوم آئین هغه جوړ کړو نن د په جرګې د دې پارټي ریپرزنټیشن ناسو چې هغه خبره جرګې کې وکړه خو موږ باندې هغه خبره کوو چې هغه خبره چې دا کوم عمراني معاهده شوې ده موږ ته عمراني معاهدې روان وخت کې د بدلېدلو ضرورت دی نو آیا په دې کې د پارټي مشران ناست که نه ناست چې هغه د عمراني معاهده خبره وکړه موږ انکار نه دی کړی هغه خبرې نه دا بوټو آئین دی په خپله بدلولو طرف ته روان کړی دی نو موږ وایو چې په دې د سوچ وشي چې کوم دغه مسایل مشکلات دي او که موږ سر آئینی ترمیمات صرف ذاتي مفاد انفرادي مفاد دپاره کوو سر د ماته قبول دي نه د پاکستاني عوام ته قبول دي ضرور وقتي به هر سړی قبول هر سړی به د خپل وګوري خو انفرادي نقصان اجتماعي نقصان سر د ملک دپاره دی د ریاست دپاره دی سر په دې سوچ کول پکار دی بالکل عدلیه نن موږ هغه نمبر ته چا رسولی ده خو موږ دې فیصلو رسولی ده بالکل سر په دې موږ دا خبره کوو او زه بیا د دهشتګردیو خبره سر په منځ کې کړ شه دهشتګردي په هر کوم صورت کې ده هر کوم شکل کې ده هر کوم لباس کې ده زه نن دا خبره چې موږ د هغې مذمت هم کوو هغې لارم نیول پکار دي هغې دپاره زموږ اجتماعي کوششونه دي موږ ته بحیثیت عوام اجتماعي کوشش پکار دی د ادارو د ریاستي ادارو چې کوم کوششونه دي هغه ته خپل پکار دی او که موږ نن دلته دا خبره کوو چې موږ صرف یو جماعت دی هغې پسې مې راخیستی و چې بین په دې ملک کې سر بین عوامي نیشنل پارټي هم بین شوی په دې ملک کې نورې پارټیان هم بین شوي دي صحیح ده پښتونیار صاحب موږ سره بدقسمتۍ نه یو خو څه د نیټ هغه ایشو او څه لږ غونته کې د رابطو په دې معامله باندې زموږ ټایم لکه تېر شو د پروګرام نو زه ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو موږ سره په دې نشست کې په دې بیټک کې زموږ سره کېناستئ او موږ سره خبرې وکړې دغه رنګه اختر علي شاه صاحب تاسو هم یو جهان مننه او فتح الله میاخیل صاحب تاسو دلته راغلي سټوډیو ته تاسو هم یو جهان مننه ثانک یو ویری مچ کتونکو دا زموږ د نن ورځ پروګرام نورو خپرونو سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو خدای پامان